د غزني ښار په 3 او 4 ناحیه کې 2 مهمې بنسټیزې پروژې چې ټولیز لګښت یې 11 میلیونه افغانۍ دی د یونپس موسسې لخوا تمویل او د غزني ښاروالۍ لخوا پلي شوې. د مسؤلینو په وینا دغه پروژې د 600 مترو په اوږدوالي د اوبو یو کانال جوړول او د 600 مترو په اوږدوالي او 6 متره په سور یو سړک جوړول شامل دي چې موخه یې د ښاري زیربناو پیاوړتیا او د عامه خدمتونو ښه والی دی. په دغو 2 پروژو کې یوه پروژه په نواباد ساحه کې یو کانال د 600 متره اوږدوالی لري او 3 متره تقریبا جګوالی یې د 80 سانتي هم سور ده او دوم پروژه په شهرک کې ماجرین کې یو سړک ده چې د هغه هم 600 متره اوږدوالی او 6 متره یې سور ده. په دواړو پروژو باندې ټول ټال 11 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې مالي لګښت یې د یونپس موسسې لخوا ورکول کېږي او په هره پروژه کې به د ورځې 100 نفرو کار کاوه تقریبا 200 نفرو ته د کار زمینه پکې برابر شوې وه. د سیمې اوسیدونکي د پروژو له پلي کېدو څخه خوښ دي او وایي چې په ښه کیفیت پلي شوي. دوی وایي دا پروژې د دوی د ژوند وضعیت د ښه والي په لور یو اغېزناک ګام دی. مردم قبلا اینقدر مشکلات داشت که اینجا سیل میامد و آب میامد از 4 طرفه میامد دیگه اینجا هیچ کس تیر شدن نمیتونست، نه موتر و نه زن و نه بچه نه پیاده رو و نه هیچ تیر شدن نمیتونست. حالا الحمدلله اینی که جور شده خیلی مشکلات های مردم داشته. از جمله اینمی کوچه بخی جمله حس بود به درد خورد نبود، کاملا یک رای جایی بود که آب چیز کوچه میامد اینجا بوی میگرفت و حال خوب شده کلا جور شده الحمدلله. در این ساحه والا مشکلاتی نمی بود برادر که اینجا آب میامد ما دوچار مشکلات بودیم، رفت آمد نمیشد. پیش از اینکه سیل می آمد برادر اینجا خیلی بوی داشت و دیگه داشت. زمانی که سیل می آمد مشکلات خود داشت که ما راه برای او طرف رفتن در سرک عمومی نداشتیم. این حالا که این کانال جور شده با امید خدا که مشکلات ما تا حد رفع شده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په دغه ولایت کې د لومړۍ 4مې 5مې او 6مې ناحیې په ګډون څو نورې زیربنایي پروژې هم پلي شوي دي.